څه ناڅه پیسې راکوئ نو 1 روپۍ به زما د لتا منګیشکر د فیس نه زیاته وي او دا ټول هندوستان منلې وه. دا د ټولو نه د شاعر د ټولو نه غټ عظمت دی او زمونږ شاعران هم په دې کې دي او زمونږ لیکوالان زمونږ ګلوکاران چې کوم هنرمند ورته مونږ وایو دا ښاغلی حاجي محمد اسلم صاحب راغونډ کړي دي او دې پسې ډېر زیات کړاو دی او دې سره چې کم تنظیم دی که د حجره تنظیم دی او که د نورو مشرانو چې ما نومونه واغشتل او نور ډېر دي چې هغه د یېرېدلو نه دي بلکې همیشه به یادي. دې سره سره یو بله خبره کوم په نغمګر کې رضا علي عابدي دا خبره کوي چې ما د پاکستان یا د دې خاورې په دې خاوره چې کوم خلک اوسېدونکي دي ما د هغوی ذکر ځکه ونه کړو چې دا زما د وس نه بار ده. دې دپاره د محنت ضرورت دی، دې دپاره د مشقت ضرورت دی، دې دپاره د شوق ضرورت دی. نو په دې وجه باندې دې دپاره د بل څوک راشي او که تاسو غواړئ موږ دا زمونږ چې کومې یونیورسټۍ دي او زمونږ کومې ادارې دي د هغې نه موږ دا تمه نه شو کولی ځکه چې هغوی هم ډېر ځان اسانې خلک دي او ډېر په لنډه راتاویږي دومره ځان نه ستړی کوي. خو رضا علي عابدي چې هغه تقریبا د 15 کتابونو لیکوال دی هغه ته دا پته نه وه څنګه چې زمونږ په پښتو کې یو متل دی چې وایي دا ځنګل هم د زمرو نه خالي نه دی. نو دا ورته پته نه وه چې په پښتونخوا کې په ریډیو پاکستان کې او زمونږ په دې خاوره داسې خلک هم شته د حاجي محمد اسلم په د هغه په شکل کې چې هغه کم خبره لیکلی د هغه نه مخکې هغه ثابته کړله او قدم یې کېښودو د راتلونکي تحقیق کوونکي یا د ریسرچ سکالر دپاره چې زمونږ په فن باندې زمونږ په کلچر باندې کار وکړي. او تیر هیر اوازونه کتاب چې دی پروګرام اهمیت خپل دی خو کتاب چې کله د قلم لاندې کم لفظ راشي کم ټکي راشي کم سنټنس راشي کم پیراګراف راشي بیا هغه اتھنټیک شي. اوس که موږ حواله ورکوو نو هر څوک چې شروع کوي خو شروع به د کوم ځای نه کوي د تیر هیر اوازونه چې 19 کال یو شو چې هغه پروګرام شروع دی او دا زمونږ د ټولو دپاره د پښتنو دپاره فخر دی د ریډیو پاکستان دپاره. دې کې ادب شته دی، دې کې شاعري شته دی، دې کې فن